په جرمني کې په منهایم ښار کې چې د جمعې پر ورځ باندې کومه پیښه رامنځته شوه چې یو افغان په هغه کس باندې حمله وکړه کوم چې د اسلام خلاف خبرې کولې او ورسره په خوا کې 15 کسان نورم ټپیان کړه او په دې کې یو ساتونکی یو پولیس چې هغه د نیولو هڅه کوله ووهه چې ډېر سخت ټپي شو او په روغتون کې پرونه خپل ژوند د لاسه ورکړه نو اوس د جرمنیانو غبرګون د ټولو مسلمانانو سره خو خصوصا د افغانانو سره ډېر تاریخ کړی دی چې نن د جرمني د کورنیو چارو وزیر په دې باندې خبرې وکړي او تقریبا 90% د پریکړې ته رسیدلي دي چې دوی دا پریکړه وکړي هغه افغانان چې ورانکاري دي سخت دریځه دي او داسې اسلام پاله دي چې اسلام او مسلمانانو ته ستونزې پیښوي جوړوي د جرمني نه وشړل شي. من شکر د ټول مسلمانان یو په دې باندې تاسو ټول پوهیږئ هو من باید چې هغه څه وکړو چې موږ ته د خدای پاک امر دی موږ باید د چوکاټ نه بیرون نشو او زه په ټولو مسلمانانو باندې خصوصا په افغانانو باندې غږ کوم سپارښتنه ورته کوم چې خپل احساسات مو په خپل لاس کې وساتئ د شریعت نه د اسلام نه خارج کېږئ ما او مزان ته او ټولو مسلمانانو ته ستونزې جوړوي موږ باید داسې ژوند وکړو څنګه چې موږ تاسو دلته راغلي د دوی د قانون لاندې ژوند باید موږ تاسو وکړو دوی موږ تاسو نه د منځ نه د قرآن د تلاوت نه د تبلیغ نه په د اسلام په چوکاټ کې او نه د هغه لباس نه چې هغه شرعي دی دا غینه موږ تاسو نه منې کوي خو کوم موږ تاسو را پاسو چې دوی ولې دا خبرې کوي نو ستا په افغانستان کې یا په بل اسلامي هیواد کې چې ته د دې خلاف خبرې کوي آیا څوک شته چې ستا مخنیوي وکړي همداسې د دوی مخنیوي هم نشي کولای بیا چې یو سړی دومره اسلام پاله دومره مسلماني د لاړ شي په خپل هیواد کې اکثریت چې دغه کارونه کوي چې بیا پلټنې وشي او وی ګوري دا هغه کسان چې سوسیال ته ناست وي یا جوب سنټر ته ناست وي ټول 15 کاله دوی چې د خیراتي ډوډۍ مفتي ډوډۍ خوړلي نو دوی بیا نه سم اسلام زده کړی وي او نه په اسلام باندې چلیږي نو الله مخاد او آباد لره په خپل چوکاټ کې اوسئ دغه دی ګوري چې کله به دوی فیصله کوي او څومره په سلګونه زرو افغانانو او مسلمانانو ته به څومره ستونزې جوړې کړي وي او جوړې به کړي